ګرانو مینوالو، زه یم حبیب الله همدرد، تاسو کوربه او تاسو ګورئ پروګرام لټون د ښکلاګانو. مینوالو نن در سره په دې پروګرام کې یو داسې ښایسته ځای، یو داسې ناشنا ځای شریکومه چې باید تاسو به نه وي لیدلی. دغه ځای چې د ډېر د سیمې یوه علاقه ده او په کمراټ بللی شي. د دغه کمراټ په لوړ ختیځ اړخ ته په دې ډډه کې یو لوی ابشار دی چې هغه زما په وروسته تاسو ته په نظر راځي. دغه ابشار چې د هغه لوړو غرونو د څوکو نه را روان شوی دی او په ښکته باندې ډېر په یو ښایسته انداز باندې راغلی دی چې ډېر مینهوال راغلي د هغه د خوند
یو ملګری را سره راغلی دی دی هم دې ابشار ته راغلی دی او د دغه ابشار د دغه نظارو نه خوند اخلي د ده سره یو څو خبرې کوو چې د دې ابشار په حوالې سره څه وایي. السلام علیکم. څنګه حال دی؟ یادونه ښه دي؟ کوم نوم دی د خیره؟ سلمان خان. د کوم ځای نه راغلی؟ مرغان. څه به وایي کمرات یې ولید که څنګه؟ کمرات مې ولیدو ماشاءالله ډېر زبردست ځای دی داسې خو ما چې ټول ژوند کې نه و لیدلی دا درېیم ځل مې دلته به راتلو خو ماشاءالله ډېر کار لکه لومړي ځل لاړو او ډېر خوند مې ورته واخیست. ابشار د څه ښکار شه دې نه مخکې نور ابشارونه لیدلي که نه دا هم په ژوند کې لومړی ځل اول ځل راغلی نو څنګه به ښکاره شو؟ ډېر زبردست ما په خپل ژوند کې او په اول ځل لیدو او ډېر خوند یې راکړو دې چې په نور باقي ژوند دي بیا به هم ډېره مهرباني تشکر. مینهوالو دغه د مردان نه راغلی یو ملګری و چې هغې تاسو ته خپل د دغه ابشار په حوالې سره خپل تاثرات وړاندې کړل. د سما پښتو درنو مینهوالو کتونکو هیله لرم چې د دغه ابشار د دغه حسن نه د دغه ښایست نه تاسو ډېر خوند اخیستی وي تاسو به ډېر خوښ شوی وي. که د ابشارونو حوالې سره خبره وکړو د خیبر پښتونخوا کې یو شمېر ابشارونه دي. په دې کمرات سیمه کې موږ چې وکتل تر لسو پورې ابشارونه دي مختلف. دا ابشار چې کوم یو دی دا په دې ټولو ابشارونو کې ټول هغه غټ ابشار ټولو ښایسته چې ورته هڅونو سیل کوونکي راځي او د ابشار خوند اخلي. الله ګران شي چېرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ بلبل اوسئ زموږ سره اوسئ خپل کوربه اجازت ورکړئ.